پیغمبر د وپېژنه د قبر نه د پیدایښت د وخت نه د خدای پیغمبر انت جنت پورې در سره ملګری دی دې ملاد کې تجلیلوي نو بیا په سروبي کې کوم ملا دی خطیب دی یو وابای کونړی چا راوستلی هغه وایي دا بدعت دی ما ماما چرګه وګوره او د مالګې سټل تا ته د پیغمبر د مینې او د محبت څه پته لګي نو ګوره دا محسن پیغمبر دی دې شکریه واجب ده نو بیا څه در سره وکړه چې داسې روان کې نو دلته نبي علیه الصلاة وسلام ته ملایکه وایي ای یا رسول الله موږ ته ومشر ملایکو ته ورشه موږ سره لاړ شه ځکه ای ما ته امر کړی و چې دا به جهنم ته بیایي وایي سمه ده راځه چې کله لاړ شي هغې ته وایي اعمال یې ټول کړه او ورته یا رسول الله د تا د امتي اعمال مې ټول کړل اعمال یې سپک وختل و بیا یې ټول کړه چې کله بیا ټول کړه هغه بیا سپک شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې بډې نه دومره یو کاغذ راوباسي دومره کاغذ دا چې کله تلې ته واچوي او تله په شدت باندې ځمکې ته ورسي او درنه شي دا سړی ورته وایي دا جفاکار خپل پیغمبر نه پېژني ورته وایي من انت ته څوک یې او ورته وایي انا نبیک محمد صلی الله علیه وسلم زه د تا پیغمبر یم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یم ما سره خو د ویلو څه وکړل وی دا څه و دا کاغذ تاسو متوجه شئ دا کاغذ څه و چې په تله کې دې واچوه دا ټول راجستر یې ختم کړل او دومره درنه شوه وی دا په ژوند کې تا یورې د زړه نه په ما باندې درود ویلی وه دا ما په کاغذ کې لیکلی وه ما وایي چې زه به د دغې درود کمال بیا تا ته یو وخت ښایم هغه یې اوس وخت دی په شوق باندې یو درود ووایه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه نو بیا په دغه وخت دې رابط کا دا څلورم شفاعت دی او پنځم شفاعت چې دی نبی صلی الله علیه وسلم فی فتح باب الجنه په خلاصوالي د دروازې د جنت کې حسابونه به ټول وشي په جنتیانو او په جهنمیانو جنتیان به روان شي جنت ته به ځي چې کله جنت ته ورسېږي جنت دروازه وټکوي ملایک ورته ایمان بالباب دروازه د جنت کې څوک یې او ورته وایي موږ جنتیان یو الله په موږ د جنت فیصله کړې جنت دروازه راته خلاصه کړه هغه ورته وایي وی نه تا ته یې نه خلاصوه بیرته راشي بیا انبیا ورته وایي هر پیغمبر ته ورځي چې موږ ته خو دروازه د جنت نه خلاصوي هغه ورته لست بذاکه آخر راځي بیا محمد رسول الله ته یا رسول الله موږ ته خو دروازه نه خلاصوي او په موږ فیصله شوې ده د جنت هغه ورته وي راځئ وګوره ما درته وویل چې ته هغې وخته پورې د تا سره دی چې زه جنت ته داخل نه کړم چې کله روان شي او دروازه د جنت وټکوي اواز کا ملایکه من بالباب دروازه کې څوک یې او ورته وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یم هغه ورته وایي بېکا امرتو یا رسول الله یا رسول الله وی په تا باندې زه مامور ومه الله ما ته ویلي وو چې د جنت دروازه به بې د محمد رسول الله نه اول هیڅ چا ته نه خلاصوي یا د جنت ته به جنت ته دې داخل کړه دا بل شفاعت دی او بل شفاعت چې دی هغه پر یستلو د جهنمیانو کې د جهنم او جنت ته داخلولو کې مسلمانان چې کله جنت ته لاړ شي او که خوندونه واخلي ښه ماړه شي بیا به څو شي چې ایما ورور خو نشته په جنت کې ایما تره زوی خو نشته عالم به وایي وي هغه سړی خو نشته چې ما ته ډوډۍ راکوله بیا به سوچ شي دلته به وایي چې هغه خلک نبي علیه الصلاة وسلام ته به بیا وایي ای د خدای پیغمبره زموږ په جنت کې خو زموږ سره ورور نشته پلار مې نشته هغه ملګری مې نشته دی بیا به نبي علیه الصلاة وسلام به دلته سفارش کا او ورته وایي به ورشه ای جنتیانو د چا چې څوک په جهنم کې دي دا ټول راوباسئ او جنت ته یې داخل کړئ دا څومره لوی شفاعت دی نو دا به یې ولي بیا به نبي علیه الصلاة وسلام دومره شفیق پیغمبر دی وربشي د ملایکې ته به وایي د جهنم وی ته د راجستر راښکاره که د راښکاره که چې د ما کوم امتي پکې پاتې نه وي د راجستر ورکه د خدای پیغمبر د سر نه شروع کا آخره پورې یې وګوري او بیا شک ورته پیدا شي وی زه بیا ګورم چې داسې نه چې کوم امتي پکې پاتې وي هغه ورته وایي
ملائکه ورته یا رسول الله په دې راجستر کې د جهنم په راجستر کې تا یو امتي هم نه دی پاتې دا ټول دی هغه نه ایستل کېږي دا بل شفاعت دی او بل بیا چې دا جنت ته لاړ شي کتاب لیکي نو دې په تندیو باندې به لیکلي وي الجهنمیون دا جهنمیان دي جهنم نه راغلي دي اول په جنت کې نو بیا به دوی الله ته سوال وکړي چې الله موږ دا ټول جنت راته ګوري وي چې دا اول په جهنم کې و بیا به دعا ورته وکړه الله تعالی وایي بیا هغه د تندي نه چې کوم شی پې لیکلي وو چې جهنمیون هغه به تللی شي او بل شفاعت چې دی هغه شفاعت په جنت کې به مېلمستي شروع وي په جنت کې داسې مېلمستي وي چې تا کله د بل ملګري کور ته ورشې او په جنت کې د هغې مقام وګورې ډېر ښکلی مقام به وي ښکلې هورې به وي او ښکلی ځای به وي او بیا به سوال کوي چې کاشکې د ما ځای داسې وای لکه دغه ملګري نبی صلی الله علیه وسلم دلته یو شفاعت کوي ای الله د ما امتي ته هغه ځای ورکړې لکه څرنګه چې د بل ملګري ته دې ورکړی وه هغه غواړي بیا به الله چې کله ته راشې خپل ځای ته وګورې نو حورې به دې په دې حورو بدله شوي وي او ځای د جنت په دې هم بدل شوی وي دا نبی صلی الله علیه وسلم دغه شفاعتونه کوي دا څو قسمه شفاعت د نبی صلی الله علیه وسلم مې درته ذکر کا نو نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایښت د وخت نه انت دغه وخته پورې چې ته جنت ته داخل کړی دغه وخته د تا سره ملګری دی د داسې پیغمبر دغه شکریه واجب ده دغه داسې اظهار د خوشحالي واجب دی چې په هغې خوشحالي سره یې وکړه بعضې خلک چې هغه د دې په قدر باندې نه پوهېږي هغې دا لیدلي نه دي نو هغه لګیا شي د ځان هغه د خدای پیغمبر دا نه دي کړي د خدای پیغمبر هم دا کړي صحابه کرام هم کړي الی یومنا هذا شوي دي خو ته چې په دین نه یې خبر او په کتاب باندې نه یې خبر دا د تا مشکل دی څو خبرې مې وکولې که د ما نه کوم نقصانات شوي وي د هغې معافي غواړم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین